دلته چې دی نو دلته پیاز لکه خاموس وزېږلي دي دلته چې ډېر پیازو ته تړکه ورکول کېږي ماشاءالله دا ادرک ور واخلي ادرک یې بالکل تازه دی कितने का है नीचे पड़ा है देखिए السلام علیکم سهار له امید کوم چې ټول براته روغ جوړ او صحیح سلامت وي نن بیا زما د کچن ډیوټي ده او راغلی ما په خپل کچن کې ولاړ یم نو نن به کېدای شي بیا زما نمبر ځکه دی چې هر څه تاسو کتلی چې پتیلې متیلې چې دي نو هغه همدغه رنګې پرتې دي زه اوس د کار نه رالم ستړی ستومانه یم خو بېګا ما معلومات وکړو ما ویل چې یاره نمبر د چا دی ځکه د پخلین زموږ نمبر یي هره ورځ یو کس نمبر کوي موږ 8 کسان یو تقریبا هغه ملګرو راته وویل چې یاره دا پلانکي نمبر دی بل یو زموږ ملګری دی هغه چې دی نن نشته لاړې په سفر باندې بل ځای ته لاړې ځکه چې مسافري ده کوم ځای کې چاته رزق میلاویږي او کوم ځای کې کار کېږي نو هغه ځای ته ځان رسوي هغه ملګری لاړې نو ما ته پته ولګېده تر دې ټایمه پورې تقریبا 9 بجې شولې د مازدیګر زه ناست وم ویل کېدای شي چا پخلی کړی زه ما نمبر باندې د بل چا وایي چې رالم هر څه همدغه شانې یخ پراته دي معلومه دا شوه چې نمبر زما دی زه پکې راغلی یم نو اوس به پخلی کوو د خیره سره او تاسو ته به ښیم چې زموږ مسافري ډېره ګرانه ده او اسانه الی چې کله سړی دیاړۍ له لاړ شي مزدوري وکړي او بیا راشي نو الحمدلله هغه ما کړې ده الله راله دیاړي راکړه اوس خوشحاله یم خیر ده هلک تکلیف دی دا به تېر کړو ځکه چې نور ملګري موږ له پخوي نو موږ به په سر سترګو پخوو اول به داسې وکړو چې دا پتیله ده کړی دی صحیح ده دا خو مکمل همدغه شان یخ پروت دی او دا پکې د چي والا ډبه ده نو زه چی هم پکې شته دی ځکه چې موږ کله نمبر کوو که نو اول هر څه چیک کړو چې یاره او دا د غوړو ټیم دی چې څه شی کم دي چې هغه ورسره د بازار نه راوړو ځکه چې یو ځل بازار ته تللي نو دې کې الو هم شته دی پیاز هم شته دی مرچ هم شته مرچ خو پکې زه نه استعمالوم ځکه چې زما ځان له معده خراب ده مونږ دی زه مونږ خو خپل راوړو ځکه چې دا به چا کېدای شي ایښودی مونږ غټ استعمالو که نه او د غوړو کړی صرف ټماټر نشته او اوږه نشته او ادرک نشته ماشاءالله نو اوس به لاړ شو بازار ته او د بازار نه ورڅه وکړو چې لږه سودا به راوړو ځکه چې سودا چې دا لاول به چې نمبر کې نو کچن ته به راشي او دا ستا ډیوټي ده هر څه به چیک چې د هغې نه بعد به لاړ شي د هغې مطابق کوم شی چې نشته هغه به راواخلي او دلته بیا راشي او خپل پخلی به کوي موضوع به خبره پوره کېدو او اوس بهر ته ګور اوف نور دی خو هغه سیټ ته سوری دی او نور بلکل په دې ځوانې دی نو د کیمرې سترګه چې ده نو هم زیاته شور نه راخلي ځکه چې نور ډېر سیوا دی لرې ځای پورې کار نه کوي خو زما کیپونه بند دي او موسم ماشاءالله ښه شوی دی ځکه چې مخکې به دا ټیم راووتې نو بلکل نظر به نه لګېده او داسې به نور ته نه شو ودرېدلی هغه به خاله ده د دې نه به سره ور دغه ځای کې چې دی نو ور به شو اول به سبزي رو واخلو अब इन्हीं ची वाला कितने का है इन्हीं ची पड़ा है देखिए कितना लाइटर का लेगा 3 किलो 2 किलो ये वाला है ये होता है टमाटर तो माशाल्लाह अच्छा है और दाल शो अदरक पर वक्त मुझे अदरक की बिल्कुल ताज़ा है कैसे दिन तक उधर का नाम वगैरह ताज़ी शेयर और ये दो 12 था ना 2 रियाल का जी अच्छा तो बाकी नور सब्जी شته ده یار نور سبزی نو شته ده نو داسې وکړو چې صرف دا ټماټر شو پیاز هم شته الو هم شته او نور پګي سبزی نه ټیم ډیر شارټ دا چرګانو والا थोड़ा पीस छोटा पीस करो दाल प्रदेश में चरगान वाला ताज़ा भी الحمدلله जी نو دا سودا راغله ټماټر دي ادرک دي او بس نور سودا ده چرګ دي او دا رنګي ملک فیک جی ماشاءالله نو دا مو راوړل دا ټماټر ادرک موږه او دا رنګي یو چرګ دی ټیک ده نو چرګ تاسو ولیدو
چې په دغه طریقه باندې چرګه اوس پته نه لګي چې یاره زمونږ سره او چې دا چرګ خو دا ډېره ترخه ده یاره دا ډېره زیاته ترخه ده دې کې سور مرچکۍ ډېر سوی دی خو زه لږ به ورته ور ورته لکه چې مرچکۍ ماله ډېر زیات بد دی خو زه ګورو ښه جي ماشاءالله ټماټر کټ شو الوګان سپین شو دغه کچره ده او دا مې وله چرګ ووینځو پاک مې ګوزی ده او دلته چې دی نو دلته پیاز او لکه خابوس وځېدلي دي یار دلته چې ډېر پیازو ته تړکه ورکولی کېږي ماشاءالله دا به لږ ښه وسېږي چې مسالې ته ضرورت نه نه شي زما خپله طریقه دا ده چې دلته به اوس دا مرغي چې ده که نه چرګ دا به پکې سور کړو دا ول چې دا به دلته سور شي نو ښکارې ده یار وشوي دا به اوس په دې کې سور شي د دلته سور کې کړه که نه او بیا به کچه پن ختم شي نو بیا به د دې مزه ډېر دی مزار څنګه ته نه ولګي یار دا به په صحیح طریقه باندې یاره ډېره ښه الوګان او دا دي ښه چې دا الوګان شو او دا دې پسې شو زیاتي څه شی ورته وایي ادرک صحیح شو نو دا تاسو کتلی شئ ماشاءالله اوس موږ دې ته وایي کچاپن چې ورته وایي که نو هغه دې نه ختم کړه هغه دې غوړو کې د دې نه لاړې زما بس یو دی ګران مسله دغه ده الوګان چې موږ کچ دا ته ورسي یار نو تا د دې نه ختم کړو ورته دې ته وواتو به ورته په دې طریقه سره وواتو ماشاءالله چې کومه خوشبو چې دې وخت کې راځي اوس به داسې وي که نه چې دې ته خیر راسي لږه شان به ورته دغه ور ورته دا ورته لږ داسې خواره واره ګوزاني چې دا برابر راشي دا چې لږ شانې کله پاخه شي که نه ټماټر به دې کې بیا به داسې وکړو چې دې کې بیا لږه شان کې نیمه چمچه او بیا به دې کې مساله ور ورته او مالګه مې لږه ورغتلې صحیح ده دا لږه یاد ساتئ زما خاصن چې زما نه هېره شي هر یو میس اندفلین رانه وشو دا لوګان چې دي دا مخکې پخول پکار په دې کې ما پکې ټماټر ور واخلول زه خیر الله دې پکې رحم واچي دا د چرګ سره کول پکار په ټماټر وکړي دې ځای نه کې را منګکان تاویږي او هرانه دې ځای ته ننوځي دلته بیا نه لاس ورننوځي نه چوکه ورننوځي دې ته دولاب وګڼه د المارۍ دې کې سامانونه پراته دي او د دې لاندې ورشي نو داسې به وکړو چې دا پنجرې نه دي دا والا موږ راوړی او که ستاسو خیلی ما یو ویډیو مې ده جوړه کړې وه هلکانو مې پکې ګیر کړي نو داسې به وکړو چې دې کې ورته یو ټماټر کېږدو او دا ډېر زبردسته شی دی چې دې کې ګیر شي بیا د وتلو نه وي نو بس بیا بهر ته وباسو وجله خو یې نه شو نو بهر به بیا پرېږدو نو دې کې ورته یو ټماټر لګوم او یوه بله پنجره مو چا بله څه شول هغې پته نه لګي چېرته لاړه زه دا یوه هم کاپي ده او دا سوریه نه ده دا د اوبو سوریه ده دې ځای کې وځي نو اوس مې خیال وکړو دې ځینې رامنډه کړه په دې ځای باندې راووت او داسې لاړې ایسته لاړې ووت بلکل تیارېدو والا دی ماشاءالله الوګان لږې لږې سپین سپین ښکاري الله دې رحم وکړي چې پاخه شي ګنې خبره به بیا ورانئ او چای چې دی نو چای بلکل وخوب کېدو صحیح ده اوس پسې لږ دا اور تېز کړو چې اوس دا چیني چې ده که نه دا پکې حل شي چیني مې ته اوس ور واړتله دا شنه پودینه ده خلک دنیا ورته خو زه ورته لګېدل پودینه ور واړتله ځکه چې دا ډېر مزېدار خوند را پرېږدي مزېدار او سپېشل به جوړه شي خوشبویي مزېداره دړیا ښه وه خو نشته که نه نو چې نشته نو اوس په دې به ګزاره وکړو اخري چې ماشاءالله وخوټ کړي خو برابر پرفیکټ دا به بند کړو او په دې پسې به ګیس بند هلکانو ته مې دابونه ولګول پنجرې مې ورته ولګولې د یوې مخه دې خوا ته که دې سړی راځي دې ته به ورشي که چېرته د دې سوري نه راوځي که ډایرکټ به دې ته ورشي انشاءالله امید کوم چې دې کې ګرفتار شي دننه مې ته پکې ټماټر کېښود الحمدلله چې د ماښام مونږ شو او ملګری لاړی انډیوال دی پس انډیوالي انډیوالان چې د ښه که نو کار د باندې بیا اسانېږي نو ملګری مې لاړی هغه چې زه به دوه روټۍ راوړم لمانځه نه اربعه ده او جومات ته لاړی وه چې مونږ وکړو زه به دوه روټۍ راوړم باقي ما خپل سالن تیار کړي دې پسې مې ورونه مې چې دي پسې بند کړه په دواړو پسې چې لږ میرینېټ شي که نه میرینېټ چې ورته وایي نو الحمدلله سالن بالکل برابر تیار او غوړي مکمل لا پرېښي دي ما خو لږ ورتلي خو زه غوړي راډیل کړي او چای هم تیار دی نو اوس پسې اور واپس بلوم چې هغه راځي نو دا به ورته لږ ګرم شوي الحمدلله نمبر ختم شو بالآخر هلکان ټول لاړه او زما صرف دا لوښي موښي دا نظم دا پیالې دي چای وڅښلی شو او دغه پلیټونه دي باقي دغه صفا شو الحمدلله نو دا به کېږو ګران کار دی الله دې رحم وکړي او دا پیالې پاتې شوې به صرف زه به دا پیالې وینځم او بیا به داسې وکړم چې به زما کار ختم نو چېرته چې نو دا د نن ورځې ویډیو وه
او زمونږ د مصروفیاتو د مسافرۍ د پردیسۍ تاسو ته ما ښودله چې یو سړی د کار نه راشي واپس خپلې ډېرې ته او بیا به خپله ډېره کې کله پخلی کوي ډېره ګرانه الله دې خپل رحم وکړي نو چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ ما خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله سره